زموږ حضرات علماء کرام عجیب مثال ورکوي د مسلمان بدن دا د یو موټر د یو ماشین حیثیت لري اسانه مثال یو موټر دی اعلی موټر 0 میټر چې په هغه تر اوسه 1 کیلومتر سفر نه سوی نوی موټر دا د کمپنۍ څخه د شرکت څخه راوباسه خو د دې و ټانکۍ ته د پټرولو او ډیزلو په ځای باندې اوبه واچوه د دې و ټانکۍ ته د لښتي مردارې اوبه واچوه بیا د دې موټر څخه دا وغواړه چې ما و حرمینو شریفینو ته ورسوه نوې تیاره واخله خو د هغې ټانکۍ ته د پټرولو په ځای باندې اوبه واچوه بیا ځینې وغواړه چې ما حرمینو شریفینو ته ورسوه دا ما ته حرمینو ته نه رسوي ترسم کی نه رسی به کعبه ای اعرابی راهی کی تو می روی به ترکستان است دا نه رسوي ته خو یو زوړ موټر دی یو کمزوری موټر دی خو د هغه ته د هغه اصلي غذا ورکه چې کله دی هغه ته و د هغه و ټانکۍ ته پټرول او ډیزل واچوله بیا فقط یوازې حرکت د کلي غواړي چې کلي دی پکې وپیچله بیا به دا حرکت کوي د حرکت په نتیجه کې به دا تا 1 ساعت 2 ساعت و 5 ورځې پس و حرمینو شریفینو ته رسوي دا جسم او بدن د انسان دا جوړ دی د جنت د سفر لپاره اسلام او دین دا یو لاره ده په دې لاره باندې دا موټر روان دی دا موټر به انسان رسوي و جنت ته خو دا به هغه وخت رسوي کله چې د دې موټر و ټانکۍ ته حلال غذا ولویږي د حلال غذا په نتیجه کې چې په سترګو کم طاقت پیدا سي هغه طاقت باندې بیا کولی سي چې قرآن ووایي د حلال غذا په نتیجه کې چې په غوږو کې کم طاقت راغی بیا کولی سي چې په هغه غوږو باندې قرآن او دین و سنت واوري د حلال غذا په نتیجه کې چې په پښو کې کم طاقت رالی بیا کولی سي چې په دې پښو باندې د حی علی الصلاة حی علی الفلاح تر اورېدلو وروسته مسجد ته ولاړ سي بیا کولی سي او که چیرې و دې ټانکۍ ته و دې ته د حلالې پر ځای باندې حرام راغلله د پټرولو او ډیزلو په ځای باندې و دې ته زهر ولوېدله بیا ته د دې څخه دا غواړې چې د حی علی الصلاة او حی علی الفلاح په اورېدلو باندې ما مسجد ته بوځه مسجد ته بیا دا پښې تګ نسي کولی بیا دا غوږونه حی علی الصلاة حی علی الفلاح اوري خو په دې باندې اثر نه کوي